ډېره مننه. دغه بل لیک د کندهار پوهنتون څخه آغا محمد نعیمي رالېږلی او پوښتنه کوي، وایي د قیامت لویه علامه څه شی ده؟ حضراتو د قیامت لویه علامه او هغه ډېره نږدې علامه و قیامت ته هغه کثرت الزلازل او هرج مرج. کثرت د زلازلو دا معنا چې زلزلې به ډېرېږي. حضراتو تاسې نن فکر وکړئ، رادیوګانو ته که غوږ ونیسئ په دنیا کې عجیبه ډېرې زلزلې شروع دي او دا هرج او مرج، حرج او مرج، دغه عبارت مقدسه چې حضرت رسول خدا علیه السلام مبارک ذکر کړي چې د قیامت هغه نږدې علامه ده. حضرات صحابه کرام په دغه لغت نص وکړو چې هرج مرج ورته څه وایي یا رسول الله؟ نو علیه السلام مبارک یې تفسیر ورته په کتاب کړی دی، یعنې خونریزي دا به په دنیا کې ډېرېږي. نو خونریزي نن ورځ بیخي په کثرت کې ده او زلزلې بیخي ډېرې دي. حضراتو تنها و تنها قیامت تر سترګو عام دی. الله دې فضل کوي، پر خپلو عقیدو باندې ډېر پام کوئ او ډېر فکر کوئ چې عقیده خرابه نه شي. العیاذ بالله د غلط انسان سره یا وهابي یا سلفي یا بریلی د دغسې مختلفو ډلو سره چې د هغو عقیده او عمل زموږ د مذهب او د اسلام جلا دي، د دغو سره نشست برخاست مه کوئ، مه ورسره کښېنئ، مجلسونه مه ورسره کوئ. یو شیخ و د یو دغسې فاسد انسان سره په مجلس کې کښېنستی. هغه فاسد انسان چې خبرې شروع کړې، هغه شیخ دوست خدا رحمت الله علیه هغه په خپلو غوږو کې ګوتې ونیولې. یو چا ورته وویل بارول دغه ظالم خبرې شروع کړې، یو غلطه خبره به زما و ذهن ته ورسي، عقیده به مې بدله سي، بیا به زه قدرت نه لرم چې اصلاح د خپلې عقیدې وکړم. نو په خیر کې دا تمامېږي چې غوږونه بند کړم او د دې ظالم خبرې وانورم. نو احتیاط بیخي ډېر پکار دی، خصوصا پر عقیده باندې. حضراتو والسلام.